ملګرو د قلفی اسکریم څه ده تاسو به ډېر ځای کې لیدلی وي او ډېر ځای کې به مو خوړلی وي، اما تر اوسه د جوړېدو کوم هغه څه ده هغه به مو نه وي لیدلی. نو په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ چې په کومه طریقه باندې جوړېږي. راځئ چې په ګډه یې وګورو. دا یې راواخیستل، اما قلفي کې یې واچول، کومې شیدې چې وي او کوم هغه یې چې اچولي وو، فلیور او رنګ یې ورسره اچولي او هغه یې په هغه کې واچول، بیا سټیکونه یې پکې کېښودل. وروسته د هغې نه په یخه هغه کې کېښودو او موتور یې ورپسې چالان کړو تر څو پورې دا اوبه مکس سي او د دې شاوخوا ته تاویږي. دا داسې اوبه دي چې 45 درجې سانتیګریډ ته د دې یخوالی، یعنې هغه کوم قلفي چې پکې ایښي دي هغه یخوي، یعنې دې کې لاس چېرته کته کړي لاس ته یخ نیسي. دې ته یو څو دقیقې ګوري تر څو پورې چې دا قلفي یخ ونیسي. او دا بل هغه څه ده په کومه طریقه باندې جوړېږي، هغه طریقه یې موږ تاسو ته ښیي. په دې طریقه باندې جوړېږي. په دې کې شیدې اچولي دي او فلیور یې اچولی ده، رنګ یې ورسره مکس کړی ده او کاجو بادام دا هم ورسره مکس کوي. په دې سطل کې ټول واچول. ډېر زبردست، ډېر اعلی هغه یې جوړ کړو، یعنې قلفي اسکریم یې جوړ کړو. تاسو ګورئ چې دا یخ ونیوه او وروسته د هغې نه راجي کړو، په هغه کې ږدي چې دا کوم قلفي چې ده هغې نه را یخې خوشې کړي او راویې باسي ترې نه. په دې یو هغه کې څه ده قالب کې څه ده 48 دانې قلفي اسکریم جوړېږي. ماشاءالله زبردست، ډېر ښکلي قلفي اسکریم جوړ کړو. دا یې راواخیسته. وروسته د دې نه بیا دا په کوم هغه چې جوړ کړي دي بادام او پسته دا چې میده کړي دي هغې کې هغه کوي، بیا دا عرضه کوي خلکو ته. دا شیدې فلیور او رنګ ده. ګوره دا یې راواخیسته، بیا پسته او بادام کې هغه کړه. دا یې نو قلفي اسکریم جوړ کړو، ډېر زبردست. دا بیا پلاستیکو کې واچول. دا یعنې عام خلکو ته هم ورکوي په یو دانه او همدا هم خلکو ته لیږلی سي. دې طریقه وه ډېره زبردسته او ډېره ښکلي انداز کې دا هغه یې جوړ کړل قلفي. او په کمنټ کې ماته ووایئ د کوم جنا ما سره دا ویډیو ګورئ، خپل هغه لوکیشن هم ما سره په کمنټ کې شریک کړئ.